دغه کوم ځوان کس چې تاسو وینئ دا د چین دویم سرمایه‌داره انسان دی د کوم نوم چې زینګ یمینګ دی. تاسو به یقین ونه کړئ چې د دې کس عمر یوازې 38 کاله دی. په 2008 کال کې هغه له مایکروسافټ سره کار پیل کړ، لیکن هلته یې ډېر زړه ونه لګېد او له فینفو کمپنۍ سره یو ځای شو، مګر دغه کمپنۍ له منځه لاړه او زینګ بې وظیفې شو. له هغې نه وروسته هغه خپله شخصي کمپنۍ جوړه کړه د کوم نوم چې 99 فین کېښودل شو. د کوم له امله چې په 2011 کال کې د هغه ژوند په مکمله توګه بدل شو. زینګ دا یاداشت کړه چې په نړۍ کې خلک له کمپیوټر څخه موبایل زیات استعمالوي او د دې خبرې په پام کې نیولو سره زینګ په 2012 کال کې د بایډانس په نوم یوه بله کمپنۍ جوړه کړه او دا هغه کمپنۍ وه له کوم څخه چې د ټیک ټاک اپلیکیشن رامنځته شو. لیکن د ټیک ټاک تر جوړولو د مخه د کمپنۍ خپل لومړنی اپلیکیشن خپور کړو د کوم نوم چې هندوزای و، مګر د اپلیکیشن ډیر ناکام ثابت شو تر دې پورې چې د چین دولت د اپلیکیشن په مکمله توګه بند کړو. لیکن د خپل همت له لاسه ورنه کړ او له خپل ټول طاقت سره بیرته میدان ته راغی. هغه د یو داسې پروګرام جوړول غوښتل چې د چین خلک د ورځنیو پیښو او خبرونو څخه خبر کړي، لیکن د دې پروګرام د جوړولو مصارف ډیر زیات وو او په همدې سبب زینګ د پانګه اچونکو په لټه کې شو. خو یو ځل بیا له زینګ سره قسمت یاري ونه کړه او ټولو پانګه اچونکو له هغه څخه لاس واخیست. د مایکروسافټ په څیر کمپنۍ کې د ښې دندې تر پرېښودلو وروسته اوس زینګ د پانګه اچونکو د دروازو ټکولو ته مجبور و. لیکن په 2012 کال کې یو پانګه اچونکی د زینګ په کمپنۍ کې د پیسو لګولو ته تیار شو. په دې پیسو باندې زینګ د ټوټیو په نوم یو اپلیکیشن جوړ کړو کوم چې 14 میلیونه خلکو یې استعمال پیل کړ. دغه پروګرام د چین زیاتره خلکو استعمالولو او له دې سره زینګ د خپل ژوند لومړنۍ کامیابي ترلاسه کړه. اوس راځو د اوسني وخت د مشهور اپلیکیشن ټیک ټاک په طرف. د 2014 کال په سپتمبر میاشت کې د زینګ کمپنۍ د ډوین په نوم اپلیکیشن جوړ کړو. دغه اپلیکیشن په اصل کې ټیک ټاک و کوم ته چې په چین کې ډوین ویل کېدل. په ډېر کم وخت کې د اپلیکیشن په چین کې به حد مشهور شو او په میلیونونو خلکو د دې کارول پیل کړل. اوس زینګ په دې فکر کې شو چې ولې د اپلیکیشن ټولې نړۍ ته ورمعرفي نه کړم. له همدې امله په 2013 کال کې د اپلیکیشن په ټوله نړۍ کې خپور شو. لیکن په دغه وخت کې د ټیک ټاک په څیر یو بل اپلیکیشن د مخه په نړۍ کې موجود و او له اول څخه مشهور هم و د کوم نوم چې میوزیکلی و. اوس نو دا خبره څرګنده ده چې تر څو پورې میوزیکلی موجود وای د ټیک ټاک پرمختګ بیخي زیات مشکل و. نو همدا و چې زینګ د میوزیکلی اپلیکیشن په 15 میلیارډ ډالر واخیست او د هغه ټول استعمالونکي له ټیک ټاک سره یو ځای کړل. د دې مطلب دا شو چې اوس په نړۍ کې د ټیک ټاک هیڅ کوم سیال پاتې نه شو. نن ټیک ټاک په 15 ژبو کې د لاسرسي وړ دی او د نړۍ له مشهورو پروګرامونو څخه شمیرل کیږي او د همدې اپلیکیشن په وجه اوس زینګ یمینګ د چین دویم بډایه کس جوړ شوی د کوم دولت چې له 50 میلیارډ ډالرو څخه هم زیات دی. لیدونکو د نن ویډیو تر همدې ځایه وه. که مو ویډیو خوښه شوې وي حتما یې لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې شریکه کړئ او د نورو په زړه پورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ.